د میدان ښار یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د ښاروالۍ د لرې کولو او په الکترونیکي تذکیرو کې د میدان وردګ نوم د لیکلو غوښتنه وکړه. نن د تلې په شلمه د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو د سوله ییز لاریون په ترڅ کې د دې ولایت د ښاروالۍ ظریفې غفاري د لرې کېدو او همدارنګه په الکترونیکي تذکیرو کې د وردګ پر ځای د میدان وردګ نوم لیکلو غوښتنه وکړه. د سایه دغه بندو زکه چالته تنها وردګ لیکي په دغه کې تذکیرو کې منګه وردګ د منګه ورونه د منګ تعصب نه لرو میدان تنه حزبي او تنه وردګ دغه کې په تذکیرو کې هغه کې الکترونیکی او کې ساده تذکیری په کې باید میدان وردګ نوشته سي. لاریون کوونکو چې د ښاروالۍ ظریفې غفاري او بشیر محمدي انځورونه او ځینې لیکل شوي شعارونه یې له ځان سره لیږدول ویل چې د دغه ولایت ښارواله په غیر قانوني ډول د دې ولایت د ښاروالۍ په توګه معرفي شوې د دوی په اند چې نوموړي نشي کولی خپلې چارې په سمه توګه ترسره کړي. ښارواله نه منو ځکه نه منو چې دا خلاف دی خلکو ښارواله منئ. بل لور ته لاریون کوونکو دا ادعا هم کوله چې د میدان وردګو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدي د ښاروالۍ په چارو کې لاسوهنه او خلکو ته د ښاروالۍ له ادرسه تیل ورکوي. دغه تاسو وګورئ دا بشیر محمدي پارچې دي چې د ښاروالۍ دغه ته ورکړي دي د تیلو د سیاوان نه دوه نه د سپکراتو مراتو د څو دانې چې څو لیټر ورته دا سی وګوره دا تاسو همدارنګه د یاد ولایت والي عبدالرحمن طارق د لاریون کوونکو سره له نږدې خبرې وکړې او له دوی یې وغوښتل چې د لاریون کولو څخه ډډه وکړي. موضوع د بستونو د اعلان و د 5 او 6 بستو د اعلان و چې دا د مرکز امر و پر ډیرو ښاروالۍ کې دا اعلان شوی دی. نو دغه دوستانو مظاهره وکړه او دوی مخکې موږ له دوی څخه هیله کړې و چې دوی په دغه بستونو کې تر اعلان سره سم خپل فورمې واخلي او د آزاد رقابت په بهیر کې برخه واخلي. خو دوی په هر عواملو چې و دوی برخه وانه خیستله. دغه عمل نه د وطن په ګټه دی نه د هیواد په ګټه دی نه د ښار ته د خدماتو په ګټه دی. ښار ته خدماتو رسولو بهیر د ستونزو سره څه ناڅه مخ شوی دی. خو موږ هیلهمند یو چې ژر د اداري اصلاحاتو بهیر عملي شي. د میدان وردګ ولایت ښاروالۍ ظریفې غفاري او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د لاریون کوونکو ادعاوې نادرسته وبللې او زیاته کړه چې خپل کار ته به د اساسي قانون په چوکاټ کې ادامه ورکوي. او دا د یوې کورنۍ په شخصي حریم باندې تیری و چې دا زه ډېر په کلکو ټکو غندم او واضح یو ځل بیا رسنیو ته او د افغانستان خلکو ته د میدان وردګو درنو ولسونو ته په ډاګه وایم چې زما او د ښاروال صاحب شخصیات او رسمیات سره بیل دي. موږ د یو بل په رسمي کارو کې هیڅ نوع مداخله نه لرو. دا موضوع زه کلاً ردوم. زما چلند زما کار زما برخورد په اداره کې او په سیمه کې هم د میدان ښار ټول اوسیدونکو ته معلوم دی او دا ډاډه یم چې د مظاهرې په لړ کې رسنۍ او ولس به هم ښکاره شوي وي چې دغه مظاهرې په لړ کې دوی سره فقط همغه څو تنه د دوی خپل شاوخوا ولس ورسره نه و ځکه چې ولس زما برخورد او په دې اداره کې د چارو تنظیم په اړه کافي معلومات لري. د مظاهرې اصلي هدف د بسونو د ښاروالي ریاست 25 بسونو اعلان دی. 15 نیټې نه تر دم مهال اداره کې هم کارمندان ډلهیز غیر حاضریانې کړي دي. 11 تنه مامورین تر دې دمه پورې په ډلهیزه توګه غیر حاضر دي په اداره کې. او پاتې شو د تیلو پارچې په هغه ټولو پارچو کې عکسونه فیسبوکو ته هم وتلي دي. زه هم پوهیږم په هغه کې نه د رئیس اطلاعات فرهنګ امضا شته او نه هم زما امضا شته. د اصول او قوانینو تطبیق پالنه او دغه په اساس د اداري چارې مخته وړل هم زما سره کرخه ده او هم زما مسؤلیت. لاریون کوونکو ویل تر هغه به خپل لاریون ته دوام ورکړي تر څو چې یاد غوښتنې ونه منل شي. د میدان ښار د یو شمېر اوسیدونکو لاریونونه داسې مهال ترسره کیږي چې تېره اونۍ د ښاروالۍ لخوا د نویو کارکوونکو د جذب په موخه 4، 5 او 6 بستونه اعلان ته ورکړل شوي دي.